سلامونه. ولسمشر محمد اشرف غني د قطر امیر تمیم بن حمد سره په لیدنه کې د افغانستان سولې پروسې او د دواړو هیوادونو اړیکو په اړه خبرې وکړې. عبدالله د حکومت د یو هیئت په مشرۍ په 4 ورځني سفر هندستان ته ولاړ. د ملي روغې جوړې عالی شورا وايي د هندستان له چارواکو سره به بحثونه د افغانستان د سولې پر پروسه او په دې بهیر کې د نوې ډیلې د نقش پر پیاوړتیا راټولې وي. د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ناټو قومندان جنرال سکاټ میلر سره لیدلي دي. د مالیې وزارت وايي د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت له افغانستان سره 21.3 میلیارډ افغاني مرستې اعلان کړي چې دغه مرستې په مالی او تخنیکی برخو کې لګول کیږي. او د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکو په هرات کې څه باندې زر ممیز خونې، د کرنیزو محصولاتو د پروسس شپږ کرښې، د شیدو ټولولو 15 مرکزونه او د اوبو لګولو یوه شبکه چې کارونه یې بشپړ شوي او ګټې اخیستنې ته چمتو وي پرانیستي دي.